مونږ به ځو پیدل یې که په ګاډي کې خو مونږ به دا بارډر کراس کوو ځو به د هر حده پورې شي نو دا خبره ده دې باندې مې اتفاق دی مونږ په خپله لاره باندې کره یو دا د حق لار ده دا د مظلوم سره د ودرېدلو لار ده دا د یو پښتون سره د ودرېدلو لار ده په دې کې که مرګ راځي که ګولۍ راځي مخ مو په دې باندې ورته ځو غلطه ناره مه وکړه امن غواړو امن غواړو امن غواړو امن غواړو او خبره وره esto que نه منو خبره خو مونږ ډېرې وکړې په کومې تارو ټیکه ته راغلې نو د خلکو لاره مه بندوئ دوام ورکړئ مشره دی ټول خلک په دې جلسې نه ولي لار پرېږدئ لکه لیوي والا ټول مال یو شی مه ملګرو دا حال دی وګوره دا پښتانه دي دا ځان ته پښتانه وایي مېلمه د ورکو خلکو لا درکو خلکو یو درنه وه هغه پلاران هغه کورنۍ ورته راتللې چې د چا خلک ورک دي یو غیر قانوني خبره یې نه کوله دا خبره یې کوله چې که زموږ خپلو خپلوانو څه جرم کړی وي څه غلطي یې کړې وي هغه ته عدالت ته ورکړه چې کومه سزا یې په آیین کې لیکلې وي هغه سزا ورکړه یو سړی چې ورک وي هغه مندې د اوښکو سره ډوډۍ خوري مړی نه وي خو په کور کې ویر د مړي شپه ورځ لګې وي دې ته مونږ روان وو په لاره کې دوی دلته روډ بند روډ یې بند کړه اول د علاقې ډېر درانه مشران دلته راغلل هغو وویل یعنې مونږ ته ویلي دي چې د ده څه په منځ کې انسیکیورټي یعنې څه د سیکیورټي مسله نه وي په لاره کې ما ویل د سیکیورټي ذمهوار خو ریاست دی دا هغه مشران دوی ته ورغلل هغو ته یې وویل کیسه یې ورسره وکړه چې خو نه غلطه خبره کوي نه غلطه ناره وهي یو خبره ده یو مطالبه کوي په دې کې تاسو څه وایي هغه وویل چې نه مونږ خو دوی نه پرېږدو نو هغو مشرانو ورته وویل چې مونږ تاسو سره بیا نه یو هغو هم ځینې انکار وکړو نو په دې خاوره مونږ د جنګ پالیسي نه غواړو په دې خاوره مونږ امن غواړو مونږ سوله غواړو تاسو قسم وکړئ ډېر مسافر ناستې چې په دې سیند په دې پنجاب کې چا په هوټلو کې ځای نه ورکولو پښتنو ته دا اوس په دغو پښتنو پر ځای چې ته ورسره ودرېږې په دې سخته ورځ کې نه پرم سره مومندو بیګا پیسې مومندو لوکل ایڈمنسټریشن د حالاتو خرابولو په انټنشنلي کوشش وکړو دا حمله یې وکړه په موږ حمله دا مشر ته خبرې پالیسي نه ده دا د چا پالیسي ده دا د هغه چا پالیسي ده چې دا د ننه پورې د قبایلو وګړو ایجنسۍ پاکستان نه وایي که څوک دا خبره کوي دا چې د مومند پلان دغه عقیده دا دروغ دي دا د مومند پلان نه
کوم د ریاست انتظامیه دا ټول د دوی کار دی په دې کې د مومند کان د موږ سره مرسته وه دا ولسونه را سره ولاړ وو او دغه انتظامیه د فوج په خوله باندې د هغې فوج د هغې انتظامیه په خوله باندې چې د دوی افسران یې هم تر اوسه پورې ورک کړي دي دغه انتظامیه چې کله طاهر داوړ د دوی په چیک پوسټونو تېرېده دا انتظامیه د یرې غلې وه دا د خپل افسرانو سره نه درېدلي خلک هغه خلک چې موږ ته په انتظار وو هغه پلار چې زوی یې ورکتی در په در ګرځي هغه مور چې نن یې دا هیله لرله چې نن به د دوی د زوی په حواله سره یو احتجاج وي هغو ته دومره وایم چې زما په قدم زما په وس زما په ځګ چې څومره پوره وه تر هغې پوره مې ځای در رسولو تر هغه پوره مې ځان در رسوو بیا یې در رسوم عموما دا پښتانه خلک دي دا د پښتونخوا خاوره ده انشاءالله په دا به یوه ورځ دغه دا د تورمخو جنډې نه وي یوه ورځ به د پښتونخوا جنډې ولاړې وي انشاءالله موږ به خپل ځانونه مضبوط کوو موږ به خپل ولسونه مضبوط کوو او د دغې خاورې دفاع به کوو کومه پېښه وشوله داسې پېښې چې نورې هم کېږي بیا به هم زموږ مزاحمت جاري وي بیا به مو هم په پښتونخوا کې تګ راتګ وي انشاءالله په نږدې وخت کې به بیا هم په مومند ضلع کې وو او نن بیا هم سایل کې کوو تر ماښامه پورې بیا هم پرې راځو د قافلې سره به راځو زه د ملګرو سره مشوره کوم راتلونکي زموږ د پي ټي ایم مومند ملګري دلته چې څومره زموږ سیاسي خلک دی د دغې په مشوره به موږ دلته د پوره جلسې هم اعلان کوو موږ په یو ګاډي کې راغلي وو موږ خلک کم وو دلته ولسونه جمع شول دغو ولسونو د دغو خلکو زور ورکم کړه د دغو خلکو زور یې ورکم کړه او دلته موږ په حفاظت ولاړ یو دا د دغې ولس په خاطر باندې او په پښتنو کې دومره لنډ ډول لوېدلی حرکت څوک نن چې دلته انتخابیه وشي چیم 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 زموږ د احتجاج به د دغې پر خلاف بیا هم جاري بلا خاوره بلا خاوره بل اختیار لړو باد یو افغان لړو باد یو افغان لړو باد یو افغان یو خبره ته کومه بې ننګ و بې ناموس و حقه انتظامیه مشران زما په خیال باندې کې ګناهګار نه دي مشران هم منتخب یو لري چې موږ حضور یې راجبولي وو راوستي وو بیا کیسې درولي خاص کر د بې ننګه بې ناموسه انتظامیه چې کوم سلوک وکړو زموږ مېلمنو سره یقینا زه نن پروستې کړی یم او زما دا مشران چې کوم ولاړ دي دا ټول په خپل ضمیر مطابق دا پروستې کړي دي زه د خپلو مېلمنو نه معذرت کوم ورته وایم زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم او ډېر په چړۍ درته وایم چې واقعي چې نن چې کوم قانونه کمیس او پرتوک ووته قانونه کمیس او پرتوک ووته دا عمر پنځه سوه کلپي او زما په خپله خاوره پرېښود دا خاوره غلامه ده دومره چې پرې وکړه وچرمئ او د دې بېوسو او بېکسو خلکو باندې بار راغلي دي دوی د دهشتګردۍ دپاره نه دي راغلي تاسو هغه خلک یې دي هغه خلک موږ هغه خلک یو موږ هغه خلک یو چې دلته کې به تاسو ته مخامخ ولاړو او تاسو یې حلالولی وجلی او موږ به تاسو سره په اوږه په اوږه باندې ولاړو چې دا زموږ د وطن پولیس دي او دا زموږ لیډیز دي او دا زموږ خاصدار دي او دا زموږ ایډمنسټریټر خدای دې په ټول عمر نه کېږي د امن خبره کوو دوی د امن خبره کوي د امن لپاره راغلي دي او دې باوجود دوی دا سلوک وکړو دا څومره ناروا سلوک دی ورو دا څومره ظلم وکړو دې خاورې ته دې مېلمه ته دې ورور ته به څه جواب ورکوي د زمین مطابق فیصله وکړئ او دا ورور دې عزت خان دې بوځي هغه ځای ته چې کوم ځای ته ته غواړي ډېره مننه خوشحاله صاحب الله مې